خلیام دا زما خلیام وینا ده او تاسو چې داسې مینه لرئ موږ به بیا هم راځو بیا به هم راځو تاسو مینې لپاره که څنګه لږ لاسونه خو هم راکوئ که نه بلکل بلکل او زما سپورټران څونه دي زما وټونه څونه دي لکه ما وګټله که نه نو بس دغه شانې شوګان له موږ تاسو له دوره ملګرو تاسو یو ویډیو وکړه په سر کې په کم کې چې د علي شاه مور وایي چې آیا موږ به بیا هم سعودي عرب ته راځو او دلته به شو کوو ستاسو د یاد وي چې د کم عمرې په ویزه باندې تللي دي سعودي عرب ته هلته چې بیا کم قسمه حرکات کړي دي کم زموږ پښتنو ولا یعنی دونه مینه هلته ورکړه چې د هغې د وجې نه هغه بیا هم وایي چې موږ به د سعودي عرب پاکې خاورې ته بیا راځو نن مکمل خبره په دې باندې کوو چې آیا نور کوم قومونه چې دي هغه صحت ته ورسېدو موږ پښتنو چې کوم دی خپل اسلام چې کوم دی کوم خپله پښتو چې دا هغه هم پرېښي دي او کوم د یهودو کوم سټایلونه چې دي هغه موږ شروع کړي دي نن به په دې باندې خبره کوو یعنې اوس تاسو لکه وګورئ کله چې دا علي شاه دې سره مور هغه لاړه سعودي عرب ته تاسو د دې سره کتې شئ کمې پیسې وله ورکوي د داود شاه مطابق د هغې سره چې کم دی یو ټي وي یعنی یو سوشل ورکر هغه سره انټرویو کړې ده د هغې مطابق هغه وایي چې موږ ته کمې پیسې راټولې شوي دي هغه وایي 3 लाख روپۍ باندې موږ صرف خبره کړې ده د دې کس سره چې موږ به دې شوله درځو د دې نه علاوه وایي چې کم دی د دې کمې پیسې چې وله ده خلک ورکوي د بده مرغه زموږ کم پښتانه ورونه چې دي هغو ته تاسو کتې شئ کم قسمه پیسې 50 ریال 100 ریال 200 ریال تر دې حده پورې 500 ریال روپۍ وله هم خلکو ورکړي دي هغه بس تاسو وړاندې وي هغې باندې مونږ مخکې هم خبرې کړلي کوم ویډیو چې وي هغه هم پرې جوړې کړې وي خو کم دی چې بیا دا وینا کړله چې آیا مونږ به بیا ځو نو زه هغه پښتنو ته وایم کوم چې دوی له پیسې ورکړلي اوس د هغه پښتنو ویډیو راځي څوک په مکه کې ولاړي ماپیانې غواړي چې الله ته مونږ ماف کړي مونږ چې کم کار کړی دی ډېر زیات بد هم کړلي یعنې تاسو ته ښه پته وه چې په سعودي عرب په ځمکه باندې داسې حرکت کېږي تاسو په هغې باندې پیسې شیندئ تاسو ته ښه د دې هر څه پته وه د هغې باوجود تاسو پیسې هغه وشیندلې نو د علي شاه مور چې بیا کومه بېعزتي خوړلې ده په سوشل میډیا د لارې بیا داسې ویلی کېږي هم چې بیا خلکو ورته کوم رنګونه وکړه دې نه علاوه د دې کوم خاوند داود شاه ورته رنګ وکړو چې آیا دا شو هر څه پرېږدئ واپس راځئ خلک چې کم دی ډېر زیات غوسه دی نو زما امید دی چې د خلکو کم ریاکشن په دې شو کړی دی بیا داسې نشي کېږي چې د پښتون پنکار پښتون یو داسې کس چې هغه لاړ شي هلته کې شوګانې کوي ډانسونه کوي نو بیا دا هیڅ کله هم نشي کېدی ځکه زموږ پښتنو خاص کر شکریا به موږ د سوشل ورکر یاد کړو چې هغو چې کوم دی کوم ریاکشن په دې باندې کړی دی نو زما امید دی چې بیا به داسې هغه ونه کړي دغه ویډیو به تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو به خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره